قتل اصحاب الاخدود، هلاک کړي شول یا تباه کړي شول کندي والا الله وی چې تباه شو. قتل اصحاب الاخدود. اصحاب الاخدود دا کندي والا چې د دې واقعه ده، هغه به مختصر ذکر کو. اصحاب الاخدود واقعه په صحیح بخاری او صحیح مسلم او نور کتابونو کې لکه امام احمد بن حنبل رحم الله په مسند کې راوړي. مختصر یا په اختصار سره واقع ده چې د یو ماشوم یو د ځوان الک واقع ده چې هغه نوم عبد الله ابن تامر، او دی واقع ته وکړي خاص کر کوم چې ځوانان دي. د عیسی علیه السلام د زمانې وروسته دا واقع راغلی و چې دا وخت چې کوم باچاو او بعض سیرتونه کې راځي چې هغه نوم ذو نواس باندې مشهور او نوم زرعه، دا غسر یو جادوګر و. جادوګر چې کله مرګ ته نږدې شو نو دی باچا صاحب ته ووایي چې زه مړ کېږم، بوډا شوی یم. نو داسې هلک وګوره ذهین ونته کې ځوان هلک چې لکه زه ورته د خپل جادو وښیم، نو بیا به تاله فایده درکړي، تاله به کار کوي. هغه وایي صحیح ده. نو دغه هلک یې وله وکتو عبدالله بن تامر چې دی به جادوي زده کوي. اوس دا هلک به په مخه د جادوګر پسې تو په لاره کې یو ورځ د یو راهب سره ملاو شو. راهب مطلب عابد، او په هغه وخت کې نصاراو دین چې دغه حق دین، نو دی د نصاراو دین یو عابد او زاهد انسانو چې ځان له به ګرجه کې ناسو د رب العالمین بندګي کوله. انجیل ورسره و، په هغې باندې پوهېدو. نو د هلک په هغه باندې تېر شو. چې کله په هغه باندې تېر شو نو د هغه دا خبرې واوري نو ډېرې خوښې شوې. د هغه نه به هم سبق زده کوو، بیا به مخکې تو باچا صاحب خوا ته به تو جادوګر نه به یې دغه زده کوو. نو دې دغه ورته دا طریقه وښوه د راهب چې ته کله لیټ شي او کور والا ته څه وي نو ورته وایي چې باچا سره لیټ شوی وم، او که باچا راته څه وي نو ورته وایه کوم ځای لیټ شوی وم، کور نه لیټ رالم. او دغه شان د هغه سره چې دی نه سبق زده کوو. په یو ورځ امتحان داسې راغی چې دی بهر ته راووتو، په لاره کې یو غټ ځناور، یو غټ څاروی د خلکو له مخې راغلی چې له لارې ټوله بنده کړې وه. خلک ټول مجبور وو چې ده ته څه ووایو. نو په دغه ټیم کې دی ماشوم دا ووایي، دی هلک دا ووایي، وی نن به زه وګورم که دا عابد یا دا راهب په حق یې نو پته به یې ولګي. نو کاڼی یا غشی راواغستو او وی د دغه عابد په نوم باندې دی ولمه، دغه راهب چې هغه وشتو هغه څاروی مړ شو. حالانکه په باندې چا طاقت نه راتو. په دې باندې هغه ایمان زیات شو او لاړ راهب ته خپله قصه وکړه چې داسې واقع راغلې ده. نو هغه ورته چې په تا باندې به امتحانونه راځي، په تا باندې به امتحانونه راځي، او دومره ده چې ما چې د چا ته ونخې صبر به کوې. هغه ورته صحیح ده. نو بیا دې چلو شو چې ده به په خلکو باندې دم وماچو. نو ړوند سړی چا باندې چې به برګې مرض و، بل څه مرض به الله به هغو له شفا ورکوله. پای کې دی مشهور شو. نو د باچا یو خاص ملګری و چې هغه ړوند و. نو هغه په ده پسې راغی او ده ته ووایي چې لکه ما اورېدلي چې ته خلک روغی. هغه وایي زه نه روغم، الله یې روغی. بس چې ده په هغه باندې دم دی په چې ولیدي، بس سړی روغ شوی د الله په نوم باندې، یا هغه په الله باندې ایمان راوړی. سبا له ځای د باچا صاحب په خوا کې ناست دی، باچا صاحب ورته وایي سترګې خو دې روغ دي، دا څنګه؟ دا کوم ځای کې، دا کوم ځای نه صحیح شوي؟ وایي الله صحیح کړي. نو هغه ورته وایي چې زما نه راوولې ستا رب شتي څه؟ دې باچا ورته دا خبره وکړه چې تل الله یادې. خیر هغه والد هغه ورته دا ماشوم ښوولی چې دا دې دا طریقه کوي. ماشومې چې راوستی دی هغه یې وهلی دی، والد هغه حل نه وي، خو چې کله دومره ووایو چې نور باقي طاقت نه و نو بیا یې دغه راهب وښو. او د مختصر واقع حاصل ذکر کو.
درې ونه راوستې شو د باچا صاحب مخې ته. نو باچا صاحب اول امر وکړو چې دغه کوم راهب چې دی نو دله سزا ورکړي. سزا ول ورکړه اخر دا چې پاره باندې دوه ټوکړې کو. نو بیا باچا صاحب خپل مرګره مړ کو، هغه هم پاره باندې دوه ټوکړې کو. او دا لکه دی یو څو کسانو سره ولېګو چې د بوزي د دریاب منځ ته، او الته د پوه کې کتب البرز د خپل دین پرې خو را واپس شوره ولیکنه بس دغه ته گزار کې دریاب ته. هغه یې صحیح شو. بس دغه الکه ځان سره بوله دي ناغه په دې کشتۍ کې رب العالمین ته سوال وکړو چې الله ته زما د لپاره کافي شو، مال دین په څه طریقه باندې بچ کې. الله باغو باندې کشتۍ واړو هغه ټول اوبو کې غرق شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا ته چې دا څنګه ناغه چې زما رب ز بچ کړم. به ولګ د نورو کسانو سره او د غرسو کې ته وخی جوړ الته وخی جوړي کذب البرز خپل دین پرې خو سیده کپرې نه خو دغه نه گزار کی او سیده بره بوتو الته د رب العالمین ته به سوال وکړو وی الله تما بچ کی دې خلکو د شر نه او د دې د فساد نه او دې چې چل جوړ کړي دغه نه تما بچ کی او ته زمونه لپاره کافی شي. دا غرو خو زیدو باغوي باندې هغه دې ټولې دو او ټول مردار شو او دی واپس راغی باچا خواله. باچا صاحب ډېر یې شو چې لکه دا د سره اخر سو کو نه غوته زره دی طریقه خام کما وجنی. وی څه طریقه ده؟ وی طریقه دا چې تبا د شکارو کې چې ما په یوونی پوری وتړي او دا خلک به ټول لاجمه کې څومره خلک دي دا نجران علاقه چې څومره د خوښه څومره خلک دا ټول براجمه کې او بیا چې مصر چې کوم غشي دي غشو کې یو غشي راوړي هغه پرندګي کېږي چې ما ولینو دي سبو چې بسم رب الغلام د ولم د دې ځوان الک د رب په نوم باندې دي سبو وې یو زمړ کېم هغه ته سیده بس دې بوتو او ونی پوری وتلو خلک ټول لاجم شو او باچا دغه غشونه غشي راوغستو بلندګي کې خو د بسم رب الغلام شوش دغه غشي په غوله کې دغه نه سوتو امر شو چې مر شو یو خلکو آمنا برب الغلام موږ ټول ایمان راوړل د غلام پر رب باندې ایزوان لیک پر رب باندې دا حق رب دې ګور دې بچا شری شو جل دغه نه واسو مر شو دا رب پرشتیا ای خلک ټول مسلمانان شو خلک مسلمانان شو او د بچا صاحب کسانو بچا ته چې ګور دغه خوغه ورځو چې موږ دیریدو او ما غوښ دا غوي څنګه خبره نه کندي وکني سمي جوړي او په هر کوڅه کې کنده وکني په هر ځای کې کنده وکني دي چې کندي چې سمي تاریخي کندي وسلر شي وینه کندي وسومشتي او بای کې ور بلکې خدای لرګونه ډک او چې څوک خپل دین نه واپس کیږي سیده نه واپس کیږي ته گزاري شل زره کسان په تاریخ کې راځي د بدا وخت کې وځي ټول ورته چې ویلو ټول گزار کړي یو پکې د خپل دین نه پرې خو دي بیا پکې په روایت کې راځي چې یو زنانه وته گزارله او د غي سره ماشوم بغي کې هغه ولته ورکوړ کې خس کې ماشوم نو دیو ته گزارله نه هغه وی دي چې لګا د کندي په غاړه باندې لګي دي ودرې ده چې ماشوم وسره دی نه د دې خزي ایمان دی الله اکبر اوسې ګدا خزره له مونږ ویلې ګره صبر او خزه چې مونږ سره نشتی نه وجدای چې معمولون ته ودرې دي ماشوم وته دا وي کوم چې سره بغي کو دی معجزه چې الله سبحانه وتعالى راخکار کړه دې ماشوم وته مور ودرېګم وردان کې چې ته په حق هغه سره د ماشوم هغه کندته وې دنګل په کې وسوځیده دا د ایمان نه ډکه واقعا وا دا غینه بعد نجران ور خلک چیو دوی ټول دغه ځوان لک په دین باندې شو او د قرباني ته خیال لري چې دا خلک مسلمانان شي دې پریزان مړکو خدای سوچ ګورنه کړي چې زما مور پلار زما بچي زما مال زما ځواني دې دې نه کېتري ارزه سپینګیرم نو چې ژوند نه تنګو دا ځوان لکو دا ټول کسان وي دوه جلو یو کس به کې بچو چې دا غنو دوس
ذو ثعلبان یو تکړی سړی وغه دوی نه وتښتید په څه طریقه باندې او قیصر په سر کم چې د شام بادشاہ هغه ته خبره ټوله وکړه نه هغه نجاشي خبر کو کم چې د حبشي مشر حبشي ملک بادشاہ چې نجاشي ناغه دغه ځینې ویل لخر راولې ګو چې هغه مشر ابرهو او دغه علاقې چې نه بری باندې قبضه واچور نه دغه نجران بیا مشهور شو نجران او یمن دغه علاقې ټول بیا د نصرانیانو په لاس کې شو نصارو په لاس کې کوم خلک چې عیسی علی السلام په دین باندې نو دې ځکه الله وی قتل اصحاب الاخدود تباشول کندی والا یا هلاک شول کندی والا النار ذات الوقود ور ډیر خشاک والا کوم چغو بل کړه ډیر خشاک والا تیز ور اذ هم علیها قعود کله چې دوی باغی باندې ناسو په دې غاړو ته ناسو خاندل به د مسلمانانو پورې په دیندار خلکو پورې به خاندل او به سوزیدو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دوی باغ کار چې دوی کول په مؤمنانو باندې تماشه کوونکیو تماشه کوله خولي دوی د کافرانو د مؤمنانو سره اخر څه دښمنی و چې سي چلو الله وی وما نقموا منهم او بد نغنو دوی دا وینا نور څه بد نغنل ویو کاری بد غنو الا مگر دا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد چاغو ایمان راوړو په الله باندې چې زور او ستایل شوی دی صدق دښمنی